جماعت کې اسلام آباد کې نیول شي نو نن د مفتي د فدرالي او د سردار علامه څو خبرې وکړو سردار یې څه تفاص کوم چې راځي بسم الله الرحمن الرحيم قابل القدر سيد الكل شرانو امزولو شرانو سلامي د ټولو ناول د ټولنې ادبي ټولنې څومره مثلا زیاته شویا ده نو کومه به یو داسې مکمل دی موږ یو ځای شو چې زما د بچي په حوصله افزایۍ د هغه په ډاډګیرنه کې په دومره مصروف وخت کې په دې کسانو کې د ادب خلک هم شته دی د سیاست هم شته دی پکې د علم هم پکې شته دی مفتي صاحب هم موجود دی د مختلفو شعبو سره سره د ملګري مشران تعلق لري ګرین خلک دی ډاکټر صاحب محترم هم موجود دی زما لپاره دغه ډېره زیاته خوشحالي موقع ده د ټولې ټولنې خصوصا د صدر جهاد ګلانوان او د سکرټري شاهد عالم ډېر زیات مشکور یم ګلانۍ د دې ټولنه زما په خیال چې په یو نوي ټریک باندې دي ورواچوله او روانه ده انشاءالله چې مختصر نه زموږ د کلي ټولنه په پوره علاقه کې تاریخي ټولنه ده د دې په شا باندې د مشرانو مرستې او ډاډګیرنې بلکې ما باندې پخوا چې کوم دی نو خان عالم کاکا تاثرات اوس ماته یاد دي نورو مشرانو نه د ریډیو پاکستان پلیټفورم نه چې ما اورېدلي داسې یو موقع وه او ریکارډ کېده نو هغه ما اورېدلي وخت په وخت بیا دې ټولنې ډېرې زیاتې ښې ادبي دستوري کړي د مشرانو شاعرانو په یاد کې داسې دستوري کړي دي زموږ چې کوم ژوندي ملګري دي هغوی په درناوي کې غونډې کړي دي د هغې نه پس چې کومه کلیزه دستوري زموږ ادبي ټولنې هغه ځان له یو تاریخ جوړ شوی دی بیا په دغه کې دې ټولنې چې کوم باني دی ډاکټر صاحب هغه ځان له د پښتونخوا د لرو بر په سطحه باندې یو ډېر هغه هم زموږ د دې کلي یو ډېر روښانه څېره ده په داسې وخت کې بیا داسې فیصلې کول یا داسې دستوري راجوړول د هغه ځوانانو ډاډګیرنې کول چې دې کلي نه مونږ بهر شو د ګلانۍ نه او په سیند باندې بیا ورپورځو نو که مونږ هرې شعبې سره تعلق لرو مونږ خپله ګلانۍ د ګلانۍ نمایندګي کوو او هلته کې بیا چې نورو قومونو سره د پوره پښتون قوم نمایندګي کوو زه بله ورځ ډېر زیات خوشحاله وم مسټر اسلام آباد ټایټل داسې دی مختصر غوندې ده چې څنګه څلور واړه صوبې دي د هرې صوبې مسټر کیپي مسټر پنجاب مسټر داسې نو اسلام آباد دی دغسې څنګه چې سیاسي تنظیمونو یو د کیپیټل درجه ورکړې نو دغسې باډي بلډینګ اسوسییشن هم اسلام آباد ته د یو کیپیټل درجه ورکړې ده 1500 جیمونو په هغې کې هغې ترمنځ خپلو کې مقابلې شوي ما ته به یحیی وخت په وخت وایي چې زه دې کې برخه لرم زما ټوله توجه د ده نه کشر زما زوی د وسیم چې هغه کرکټ کې د ډېر وخت نه او بیا دا چې زه خپل یو کیجول ملازم یو کیجول مزدور یم په میډیا کې په کیجول بیس باندې زه کار کوم نو بیا دومره ستا وسایل دي چې ته دومره د بچو دومره دغه وکړی شې خو د هغې باوجود هم چې زما زوی وسیم د خپل کور نه دوه درې ګاډي ګرځي کله سوزکي کې کښېنه کله پلرشون کې کښېنه او ځان 20-25 کیلومتر لرې ګراونډ ته رسوي نو هغه د اسلام آباد ریژن کې د خپل سپیډ په حوالې سره د خپلو امزورو کې او د خپل چې کوم تکنیک دي د بالینګ او د آلراونډر هغې 3-4 کاله لګاتار ثابته کړې ده مخکې بیا موږ تاسو ته ډېره ښه پته چې د نوک سیسټم سره او مخکې بیا څنګه خلک ځي هغه د قسمت خبره ده خو چې بیا یحیی خپل جیم ته وته او خپل باډي چې کوم دي کوم ورزشونه یو څه بل څه نو بیا به وایي چې یاره ما ته ملګري وي چې ته برخه واخلې دی او دا خو لکه ډېر لوی ټایټل دی نو ما ورته ویل زه صحیح ده چې بیا د خبرې کولې چې یاره زما ملګري دي د یو کې نه 50,000 روپۍ نه وختې پلانکي ځای لکه 70,000 نو ما ورته ویل چې یاره دا کیسه هم په دې ځای پرېږده ځکه چې زمونږ او روکه دا مړ نه شي چې شا دی به مړ نه شي نو بهر د دې شوق او ده په خپلو کمو وسایلو زما لپاره بیا د ویاړ خبره وه چې هلته کې واحد دوه درې پښتانه ورسره وو خو هغوی بیا پاتې شو او ډېر زیات لکه وسایل خلک وو چې ډېر تاوانونه یې په ځان